تاسو سب قدرمنو لیدونکو سلامونه. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټیکي. د افغانستان د امریکا نه مسؤلانه وتل. بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شو. یو حقوق پوهه میرمن په کابل کې د یوناما سیاسي مرستیاله شوه. په هیواد کې مرموزې وژنې. ناپېژاندو کسانو په خوست کې یو ځوان محصل وژلی. په نایجیریا کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې د برید په پایله کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي. او د اوکراین په پولاتاوا ښار کې د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د شاهدۍ ورکولو لپاره احضار کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال له انتوني بلینکن څخه غوښتي چې د سپتامبر پر 19 له افغانستانه د واشنګټن د وتلو په هکله دې ځواب ورکړي. مکال ټینګار کړی چې بلینکن هغه کس دی چې له افغانستانه یې د وتلو په پریکړه کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر یادونه کړې چې که بلینکن ځواب ته حاضر نشي هغه به له سپکاوي ډکو تورونو سره مخ شي. ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د میټیو میلر ویلي چې ښایي ښاغلی بلینکن په ټاکلې نیټه د شاهدۍ لپاره حاضر نشي. میلر همداراز د استازو جرګې ته د بلینکن احضارول غیر ضروري بولي او په وینا یې هغه له افغانستانه د وتلو په اړه له 14 ځلو څخه زیاته شاهدي ورکړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په وار له افغانستانه د واشنګټن پر وتلو نیوکې کړې دي او دا یو نامسؤلانه اقدام بللی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش جورجیت ګانیون په کابل کې د یوناما د سیاسي مرستیالې په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې میرمن ګانیون تر 28 کلونو ډیر په بېلابېلو هیوادونو کې د سولې، بشري حقونو او بشري مرستو په برخه کې کار کړی دی. نوموړې له 2010 څخه تر 2015 پورې په کابل کې د یوناما د بشري حقونو مدیره وه. کاناډایي ګانیون له 2021 راهیسې د لیبیا په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. تر دې مخکې مارکوس پوتزل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د سیاسي مرستیال په توګه کار کاوه. د خوست سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژاندو کسانو د عثمان الله په نوم یو ځوان محصل وژلی دی. د سرچینو په وینا دا پیښه د سه شنبې ورځ د علیشیرو په تریزیو ولسوالۍ کې شوې ده. سرچینو ویلي عثمان الله د تلیفوني اړیکې د ترلاسه کولو وروسته له خپل کوره وتلی او وروسته یې زندې شوی مړی د کور مخې ته غورځول شوی دی. سرچینې زیاتوي چې عثمان الله د خوست شیخ زاید پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصل و. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د ځوان له هیچا سره دښمني نه لرله. تر اوسه د هغه د وژل کېدو انګېزه نه ده څرګنده او همداراز په خوست کې طالب سیمه ییزو مسؤلانو هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې دمخه هم په دغه ولایت کې ناپېژاندو وسلوالو یو کس په ډزو وواژه. د نایجیریا چارواکي وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې د برید په پایله کې 80 ملکیان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سه شنبې ورځ راپور ورکړی چې دا برید د نایجیریا په ختیځ کې د یوبا ایالت په مافا سیمه کې شوې ده. د یوبا پولیسو ویان د عبدالکریم دونګوس ویلي چې د دې برید په پایله کې یو شمېر کسان نادرکه شوي هم دي. دغه په وینا تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېر نه دی څرګند. د یوبا ایالت د پولیسو ویاند ویلي چې د بوکو حرام وسلوالو په دې سیمه کې د خلکو کورونه او دوکانونه هم سوځولي دي. د راپور پر بنسټ ښایي وسلوالو دا برید د بوکو حرام د 2 غړو د وژل کېدو په غبرګون کې کړي وي. څو میاشتې مخکې د دغه هیواد په پلاتو ایالت کې پر څو کلیو د وسلوالو د برید په پایله کې 114 کسان ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. د بوکو حرام وسلواله ډله له څو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د دولت پر ضد فعالیت کوي. د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
اوکرایني چارواکو اعلان کړی چې په پولاتاوا ښار کې د روسیې د هوایي برید په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. ګارډین د سهشنبې ورځ راپور ورکړی چې روسیې د بالستیک توغندیو د کیف سره نږدې د پولاتاوا په ښار کې د پوځي روزنې یو مرکز او یو روغتون په نښه کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا برید غندلی او ویلي دي چې ډیری کسان د خاورو لاندې بند پاتې دي. د اوکراین لومړۍ میرمنې اولینا زیلنسکا هم دغه برید یوه حیرانوونکې تراژیدي بللې ده. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي د روسیې د سهشنبې ورځې برید وحشتناک بللی او ټینګار یې کړی چې واشنګټن به له اوکراین سره نورې مرستې هم وکړي. د روسیې ټلګرام چینلونو د پیښې ځای د پوځي روزنې مرکز بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شویو کې څومره ملکي او نظامي کسان دي. په وروستیو اونیو کې روسیې د اوکراین پر پوځي مرکزونو خپل هوایي بریدونه ډیر کړي دي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه